حضرت قتاده رضی الله عنه به خلکو ته ویل ولې خلکو د دې جهنم څخه فنا لرئ کچیرې د دې جهنم څخه فنا لرئ خو ډېره ښه ده کچیرې د دې جهنم دپاره د خلاصون یو څه توشه لرئ کې نه لرئ دغه ورځې دي زما په الله قسم چې ستاسو د خلاصون دپاره الله تعالی صرف یو بهانه لټوي بس چې بنده څه خو وکړه چې زه دې خلاص کړم نو حضرت قتاده رضی الله عنه ورته ویل ول د دې جهنم څخه که چیرې پناه نه لرئ او د خلاصون دپاره دغه ورځې دي نن د دنیا د معمولی دولت دپاره د دنیا د معمولی راحت دپاره د دنیا د معمولی ژوند دپاره دنیا کې عجیبه زندگی ده که زه تا د دې ټولې دنیا حاکم و باچا کم غریبه ته به یې څه ورځ زه کله کله وایم چې 50 کاله تېرېږي دا موږ ته سره ناست یو دا به یو لا نه دا مسجد به ولاړې دا حالات به ولاړې دا ټول به ولاړې لیکن ما ته به یو لا نه دلته به نور خلک ګرځي نه معلوم چې دا و به زما او ستا نمونه ګرځي زده یي که به نه ایسته د دنیا د 40 کاله زندګۍ او د 10 کاله زندګۍ او د 20 د 50 کاله زندګۍ دپاره چې سړی خپل آخرت او خپله زندګي تباه کړي نو دا زموږ زندګي دا د نادانۍ زندګي ده